پټاوه زدل دې چې سړی پېستړی شي دا وطن ګاډي نه بندې دغه ریاست چې کیم عمل دي دا چې کیم رویاتو آیو داسې رویاتو چې یې کنه میټه دا امید نشي کولای چې دا خو را باندې میټه دی ټیکې باندې یا داسې یو ژوند کوي چې دا متعامل روکاوي او زه په امن باندې ژوند کوم ته چې خالی د حق خبره کوي ته چې خالی د خپل داسې جایز حق خبره کوي چې د تو حق جوړیږي د دنیا په ټول قانون شي جوړیږي د دنیا په هر شریعت شي جوړیږي ته د جلې مخایوي نه دا یو تو وایي ټکایو دی دا یو تو ایوندار چې مړاوي دی 20 دورتا په 11 اکتوبر باندې چې کله دا تمل څونه جمع شوی وي د تایید وي هغه ورځ د بعد چې نورلو خالی په دغه بنیاد چې دغه خلکو په 11 اکتوبر تدریمي واته یا د حق خبره دغه قوم سره کوي نو د میټه په ملګری باندې چاپې شری کړل مو دوه میاشتې په هریپور جیل څخه دورته تیر کړل د څه شي بنیاد چې ویل د حق خبره ویل کوي تاسو ویل چې زه یو ساړی په یو ځای باندې بمباری کاوه زه څه شي زه خدای نعوذ بالله په خوب را باندې د خپل ځان د خدای دعا لري زه خدای په دغه خوب را باندې بمباری کاوه زه یو ساړی مړاوه د مو دغه مقدس چې پک باندې د مو دغه مقدس کارتیز باندې زه یو ساړی مړاوه تر چې کیږي ته حق وړي په انا بعد څه وشي په تو باندې الټا تو باندې مقدمه درج کوي تو وایي ټکایو دي تو جلیل تا چوي داسې د دنیا په کې ملک شي کېږي چې دغه ملک مال نه باشي کړی دي د دنیا په هر کوټ څه دننه د ریاستي دا رویاوي چې سیول سوسایټي آتا یایي دا نه چې څه نوځي دا ستته یایي سیول سوسایټي مقصد دا وی چې په یو ځای چې د نازونه وشي د خلکو بیایي چې دغه حکومت څه شي وکړل دا غلط وکړل هغه خلک پر جمع شي په غلطه خبره نه خو خلک نه جمع کیږي دا خلک پر جمع شي یستای خدای ماکا دا د مش په تشکا شي دا د مش په بخیل شي دا د مش په ظریف خیل شي کچیره دا ته داسې کېدلای چې دا ته څه غلې کېدلای دا ته څه ډکه مار نوستوای دا د خلک قتلینا کولای خلک کولای د ظالمونو سره یا د یو ډکه مار خلک سره تاسو دار دې سای تاسو په کوم یو کې ماته ودارې دې سای کنه ودارې نو ودارې دلې سای هغه خلک باندې خو خلک نه وځي نو دریو د ریاستي چې کوم هغه ریاستي نه چې تعذيب لري محاسب وي هغه څوکو هغه ویي چې کله یا سیول سوسایټي رو چکشي یعنی عام خلک رو چکشي او موږ بیا خبره وکړو چې موږ په چار د خبره ومانه ویلې اپ دا یایي چې کچیر نن خلک رو وتلای دی نن دای خالي چغه پغه کوي نن خالي دای تقریر نه کوي نن دای خالي صفړې وایي دا کدای شي چې ته خبره زنه ومانه سبو مودا ګربره تاسو سوچوي دا کدای شي د مو خلاف ټپک هرو د معذب ملک دغه رنګ روي و دای څه کوي دا چې ته د غلطي وروشای دته چې ته هغه غلطي وروشای چې یو دوی شي وړي کې پاتون زلانا هغه چې کومو د مړکو بمباري په وکړو او دته پاشه دلنا په بل اړه باندې په اخباري نقشدار ودرېمي چې پاکستان has targeted a very big terrorist چې ډېر غوړ دهشتګرد دغه ټارګټ کړي دي دا بل ولټو در به احداث کوي او چې سیول سوسایټي رو چګا شي او اځ کله د حق خبره کوي خبر ما درو چې دا خو دهشتګرد دي دا خو د دې د سہولت کار دي دا خو ما پرېږده دا خو چې کومه دوه افراد تفریح جوړوي دغه ملک چې دنه هغه جلیل ته دي اچوي نو دغه ملک رویا په دغه رنګ لبا 20 مو هغه مقصد 27 ستمبر هغه تقریر کېدای شي ځکه خلک چې کوم غلې وي ته یو دی مو دغه حالات یو حال کوڅه شوی و ګوره بیا خبره یو دا وکړه کومه دغه حالات بیا مستقیل حل نه راځو بیا داسې یار یو چې په سړی بیمور شي او کلاک بیمور وي او دته د ډیسپلین ګولې سړی ور کولې په ډول وخت دلس کې داس آرام مرته ملاوي شي دوی یار یې مشترک یا مستقیل یارانو چې هغه یار شه دننه
تر څو چې دا ټول پښتون کوم څه څه شي د قبایلی مشر هو د سیاسي مشر هو د عام ولس هو دا چې د ریاست هو د دنیو ته هو دا و بیاي چې د مو په خورا چې څوره قوتونه دي دا درو جامع شي هغه د طالب په نوم یو دي شي هغه د څه په نوم یو دي شي دا د مو د خور سره د مو د شبه سره تعلق لري دا روشي زه چې په حیثیت کوم د سره کښینو چې اورونه د تو سم مسله داسې چې آزاد زرو خاصه شو زه د مو کې به داسې مسله چې اختر سره وخاصه شي د پښتو په دریا شه د الله پښتو شه پښتون علاوه مشو یعنی پښتون علاوه او بیا په سره دیمی په پښتون علاوه چې تدری مه هو طاهر تکشینا د ته بیا جرم دوریه کاغله بهر ته وځي او که پښتون څه بهر ته وځو بیا څه جرم دوریه خدای روح ولا د سره کښینا وا په پښتو شه د نه په یار یې رو بوسا خبره مسله د داتا روغلی د حکومت کدا طالب د خورا باندې وهوزي اگر چې دا هیو وټا کی کاتای اته هیڅ څه نشي پټاولای پیمال مې دروړی وی چې دا خبرو دا ویس دا سراونه دا یو مزل دا راځي دا په هیڅ صورت دا نشي ختم کېدلای خو بل فرض محال صدا سے یایو موږ په میتھمیټکس کې ورتاول چې سپوز یې کې څنګه ان دا سه شمیر کې چې دا طالب ته وینه وته ختم شو آیا دا منشه د نن ته موږ ژوند بیا په ټیکا دی آیا موږ دته او موږ ته حقوق بیا ملويږي کنو ملويږي په په وسایلو قبضه وی کنو وی ته مو ژوند خو بیا ته په ټیکا باندې راځي نو زه بچار دادو چې زه به حیثیت کوم د خپل هغه خلک چې په باندې نن زمیم غړایو زه چې نن ریاست ته خبره کوم موږ ورغلی مش پټیم 22 نکات د آرمی چیف ته محمد شیشول 22 نکات 22 نکات څه نه په یو نقطه باندې موږ ځواب ویلای دی چې کومه مطالبه دای منلای شي او نشي منلای او کومه مطالبه دای نشي منلای یغه واجه هوا شویلو پاشه ده نه چې کله موږ دا خبره ورته کوله چې نه تاسو خو دا خلک چې کومه د ختم کول د توسي مورادو یا چې کومه د تاسو د امر وسله توسي مورادو دا مشته ځفا د دا خبره لیکلی دو چې اورورا تا دتا زوی ورکاوي ته په خو راشدای ته شپه صفه حال پاس یې په لیکلی دي ته شپه یای ته د کوم سره تعلق لري تا ماړې ورکاوي دې سہولت کار یې دای دا ودته یای یو سوچ مو وکا یعنی تو سہولت کار شمیری دغه حالات سہولت کار د دی شمیری چې سہولت کار د شمیری او زه عمل زنه غوړو دا مې سہولت کار شمیری خپل په جوړ شروع ته مستای دا امن دا روز څنګه شي اخر کې وان دی یو بل لاره بلا ګرځي دا خبره لشي نارمل کیږي دا حکومت جمع کی دو غور سره کښینوي دا چې کله سره کښینوي په پښتو شته نو دغه وی حال یارو زیاده د ریاست سره د مذاکرات نه کاوه د مو سره پی ټی ایم چې یو پر عمل تحریک تای هیڅ چې پکې نه راغستای یا لاشته چاته هم دور کړی یې سره مذاکرات نشو کامیاب د ریاست یا د سره څه کامیاب شي نه زه په حیثیت کوم د سره خبره کاوه چې زه د دنه زه تاسو خبره راوغلو چې زه بیا زه کچېره ریاست ته ځاګیږم اګه د نو ته ځاګیږم زه دا یایو چې مو سره د حال یار شته دی او کله ریاست ومني مشتو خبره رونیو ته روشي چې تاسو پر رونیو ته نشي ورو د خبره جو وی داسې چې دا یې چې راته سہولتکار یې دا یې چې ورځو خو به څه وکړو زه خو خامخا بمباري وکاو زه خلک رو پوسو زه خو لاګیا په جنگ باندې دا کوي بیا خبره نه مانی نو دا همیشه په درنه په خبره باندې قصه سره سیخه نشي نو یا خو یې مستقل یار دو او بیا مې دا هلته ویل چې کچېره دغه مستقل یار ته سره سیخ شوي انا بعد هر ریاست نه منل کوم از کوم دا جنگ خو د خپل جنگ شي نن تاسو خو نه وي چې خالي متاثر کیږي نن خو کدی چې دارا خو په زور شه د نه یو تهذیب رواله د میشه پلارینی کې چې د انګریز خلاف جنگ کوو حیثیت کوم کوو دا چې خلوتونه جوړ شوی دي تاسو لیدلې دي ټول خلوتونه دي دا میشه پلارینی کې چې یو جوړه د بمباري د بشاول نه جوړ کړی وي نن ته چې د بمباري در باندې کوي په میشه باندې 25 سپتمبر باندې دورته چې وکړه دا راځوي نه و چې سر ورته کړی نه په کورونه شي امن وو نه رکړه په ډاګر ته وته شي نه په کاندې شي نه پټې دی شي ها کېرونو چې سبب
نن د دنیا معظم معاشري امریکا شدنه دا ته چې کومه دي خلک روشي هغه خپل خلک د خپل کورونه شدنه بنکر جوړي هغه کې جنگ سره مخامخ نه دي بنکر جوړ چې واده کا بام راوچی شي دا خاندان ته نقصان نشي رسیدلی ا دې د ماغز داسې ماغز جوړ شوی دی د میجا چې د جنگ په حیثیت کوم نشته دا یو خدای د میجا هغه خلواتینه هټا کړی دی کړه زونه نشي پټاولای دغه بمبارنه د بچکاوري د پورا یو په شمړې شي یو په زخمی کېږي بل لیار نه وي نو یو خو مستقل دغه لیار و یو ارزي لیار دو چې میجا توسه د زون د بچاو د پورا څه کولای شي هغه لیار دی دغه دو چې دا سر غونډي شي میجو داسې اتفاق کوي همیشه روزي او چې کله روزي بیا چې کله داسې لږه ورسره کېږي د خپل هغې خلک سره په کلکه دارېږي ویز دغه خلک ورغلی دی موږ مشهور ورغلی دي که چېرې څه حال یې روړ دی راشه که چېرې نه روړ دارنګه خلکو دی د روبوسي مقصد بیا یې روبوسي بیا دی د روبوسي خو دا هغې خلاف بیا کوم رودرېمي چې دا نه دا یې دغه د موږ خلک واپس نه بیایي دا یې د موږ علاقې نه خلک روبوسي موږ خلک واپس ور بیایي هغې علاقې ته هغې کلیو بیا ګودوي برابر ومش خپل ها تر څو پر چې خپل مش سیاسي خلک ها په چار د چې چیرته مسله وي چې پاکل څه نه ورته کښینی چې بیا چې یک کړي ها په چار د چې د غوډه چار مکمله پیرا یا تیر شي یا تیر نو خبره دلانډاو ټیمه هلکه چې ډېر وکړلی معذرت په دا باندې غوړو په اخر شي کله خبره کاوه میجا به حیثیت کوم دغه پښتين کوم دا سره یستکیږي دوه اتفاق وروالي نن د تو په دغه غام باندې د تو نن درې وزیر د تو ترپرینا دغه تو په دغه غام باندې مرشل دا ډېر انتهایی ته موږ رمه قوت نه وخښتلی ورسره زمه شاړو ورته کوي چې دې د تو په خام شنن روغله د تو ساره په عزت په خاطر باندې نن دې د درې سره نه پښه ورکل دا د تاریخ یلوی مقادو دا تو کېدې شي نفرت خلک ډېر جوړوي نه مرزو نفرت د پیدا کوي موږ د دې سره په آخرت په پښتو شه داسې داري چې دې د موږ سره ودرېدل او دا سو موږ دغه یو میټای کیږي او د ریاست او د حالات مقابله کوي خیر مننه